کمونیزم نه نفرت ونه کړي، تش په منځونو باندې تمه د جنت ونه کړي چې اسلامي نظام د هر نظام د پاسه نه کړي، د ګناهونو نه به خپله غاړه خلاصه نه کړي. قسم په خدای چې د الله رضا ترلاسه نه کړي، دا چې الله ته زاریګانې زموږ نه قبلیږي، منځونه کوو خو دعاګانې زموږ نه قبلیږي، دغه دورنګه سوداګانې زموږ نه قبلیږي. موږ د نظام مصطفی نه بغاوت کړی دی، موږ د انګریز د پرکټو نه تربیت کړی دی. الله منو ځان ته پاخه مسلمانان وایو، په جوماتونو کې 15 وخت اذان وایو، او د څه شک په دې کې نشته چې قرآن وایو، خو د قرآن په تعلیماتو عمل نه کوو موږ، او د شعور په موږ کې نشته چې دا څه کوو موږ، چې حقیقت د الف لام نه تر والناسه دی، چې تعلق د محمد رسول الله سره دی. داسې کتاب دی چې د هر کتاب د پاسه دی. ستا چې د دغسې کتاب سره محبت نشته دی، نو بیا خو په دې دنیا کې تا ته هېڅ حاجت نشته دی، اختیار دې نشته دی. وګوره خپل اختیار غواړي، د خدای په ځمکه طاغوتي نظام مردار غواړي، مړه په سټ د یو تیری توري ګزار غواړي. د بل یو ازم مسلمان ته ضرورت نشته دی، په بل یو ازم کې مرګ شته خو شهادت نشته دی. دا په اسلام کې چې د ټولو نه اوچت اعزاز دی، دا چې الله پاک ورته ویلی د عزت اعزاز دی، دا چې شیرخان ګټلی دا د شهادت اعزاز دی. مولا صاحب پویه که دا خلک په تیارو کې دی، او دغه اعزاز د تکبیرونو په نارو کې دی. او کینه لږ سوچ د الله پاک په نعمتونو وکړه، قرآن راواخله، ترجمه د آیاتونو وکړه، پاسه شروع د خپل نظام په صفتونو وکړه. حال نن د کمې مسلې ستا په قرآن کې نشته، او داسې نظام دی چې ثاني په جهان کې نشته. په تاسې والا او بل ته هم خیر دی، دغه به پرېږدي. وی منګه له وړه په کار دي، منګ له چینی په کار ده، وای غریب چې په دې ملک کې ارزاني په کار ده، مسلمانی په کار ده. منګ د سړک وږي یو، منګ د نالۍ وږي یو، منګ د ګیس په کار دی، منګ د بجلی وږي یو، د اسلامي پاکستان د خوشحالۍ وږي یو، د موجوده قانون د تبدیلۍ وږي یو. منګ ته وینا په کار ده، خو آسماني په کار ده. په هر یو کار کې د الله مهرباني په کار ده، او مسلمانی په کار ده. او منګ څه ډیګریا نشته دی، خو بېروزګاره ګرځو په دې جنت وطن کې، ولې بیکاره ګرځو؟ منګ به خرو ډغري چې ناقلاره ګرځو، منګ سره د تعلیم په غیر لاره ګرځو. او منګ ته وینا په کار ده، منګ سره د تعلیم په غیر لاره ګرځو. منګ کې جذبه په کار ده، خو ایمانی په کار ده. د امریکې په پرکټو نظرثانی په کار ده، او مسلمانی په کار ده. چې د جهاد پتا کې صلاحیت نشته، چې د اسلام سره د محبت نشته، بیا خو په دې دنیا کې تا ته اجت نشته، ته یې بیکاره ظلمې، تا کې غیرت نشته. د طاغوتي نظامو سره دشمنی په کار ده، د اسلامي نظام دپاره قرباني په کار ده، او مسلمانی په کار ده. چې میتاب بچن نشي، مړه خالد جوړ شه، د مسلمان بچي نر مجاهد جوړ شه، او خلق ارس وی خو ته عابد جوړ شه، د اسلامی جماعت مشر قائد جوړ شه. دغسې ژوند په کار دی، داسې ځواني په کار ده، او د خپل ښایسته ښکلي کتاب ترجماني په کار ده، او مسلمانی په کار ده. شاه زلمي ګانې اوري، د خدای قرآن نه اوري، چې نصیحت وي پکې هغه بیان نه اوري. غوږ کې دي میکونه ځکه اذان نه اوري، دوی حقیقت شاعري د علیشان نه اوري. په دې خبرو باندې پښیماني په کار ده. موږ کې جذبه د مظفر برهانواني په کار ده، او مسلمانی په کار ده. دا باچاخاني په کار ده. دا جواب شاعرانو هغه ټول ما نور نشم بس. په تاسې والا بیا دلته به زه شپې له راځم.